نن بیا پرشتیاله به وشوه. به هر حال ویلکم بیک او ستړي ماشه. پارین مسخطان میش په اسلامی یونیورسيټي بهاولپور شخه خوجو دوی کني اچانک د انډیا د طرفه صحیح مزبیت موزایل رغلل او چې میش سره ور بارا مدرسه دو یغه سره ولګیدل. ډایرکټ منډه ترړ شریش و خو چون کې میش پښتونه خو په دا دازو بنده اکثر عادت شوی میش بیا شخه جت سم لوستلی زنه. خونن چې څنګه میش خبر چک شوی کني میش یونیورسيټي فل خالی و هر یو پنجابای کور تر سه دلای و یو میش پښتونه او بلوچین په یونیورسيټي شه پوتې وی په نږدې کیفه ورغلی کني دا ها باند وا میشته همل غری ټلیفون رو وکړه چې زرکی یونیورسيټي چوک تر وراسه سام خال کرو جامه دای لکه چې په انډیا باندې ور درې میش هڅه او ورکا چې ډیچا هر شای په ډاکا ګډاشي میش د سای ناشتا وکي بیو په ژاغیږي بهر یکټول کیفه خلاصوا دلته میش سای ناشتا وکړه بیا چې رکشا ته لکه دی کني دلته یو کاسر بنې سیغ شاه ویل چې خان صاحب جنگ ته تیاری کنه یې تیار ورتاویل مې چې ډیچا دور ته خپل تا کړه شستا یې میش نه دوره جنگینا در پوتې دي میش هم په فول سپیډ شه پر رکشا شه د احتجاج په لوري راون شولي عابد فدا فول جذباوي ول چې میش جنتا یوري خو په دغ شات کا چیرې د ورده ول اول رته مختاوي میش پکښه چړتاوي مور ته ول چې په دغ سره خو وی بیا زه در سره تا یوري میش فول په جذبا سره لو سینه ورته وخزا بلې مخه ژغ دې کا چیرې تو سه غوړې چې یو پښتين په ولاګینګ شه کامیاب شي بیا ویس په ویس یمو یوټیوب چینل ته لوډ شه در سره سبسکرایب کې ورته خو زر ډېر زیوته خواجه ویلاګ اپلوډ کاوه بل خبره دا چې د انډیا د موزایل په واجه نن د بهاولپور روډینا فل خالی وی فل خاموشي و یونیورسيټي چوک بهاولپور ته چې ورسېدی کني احتجاج ول خلک تللای و میز لږ لیټ شوی وی ډېر مهرمون شول مول چاته چې ورسېدلای وای ډېر خواند و کړای وای چې دا خلک څه یای میز ها ټول ملګری په نږدې کې فکشنوستلی ورته مې چې وسو میش تو سکی چې په هر لوري فل پکښه ګيري چې نه یې میش په کلی شهر شته دی نه مو په پنجاب شهر شته دی دغه په باراشه تو څه یای چې میش په کیم لوري لوډ شي په کمنټ سیکشن شه ضروری وایي چې میش څه وکي بل دا ولاګ در سره ریپوسټ کې شیر یې کې اول ور مې په مسیدولا او زیرولا لهجه شه ولاګینګ در تر وړای دی سایه انجوای کې مننه شکریا